په تخار کې د اسلامي امارت د واکمنۍ پر ځواکونو مرګونه برید شوی. د نوموړې واکمنۍ پر سرتیرو د چا لخوا خونړی برید شوی. بلخوا پر ایراني ځواکونو هم د برید او د مرګ ژوبلې خبر ورکړل شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د ایران د سیستان او بلوچستان امنیتي چارواکي وایي ایراني ځواکونو د وسلوالو له یوې 8 کسیزې ډلې سره نښته کړې ده. په دې نښته کې 6 وسلوال چې ایراني بهرني وګړي ښیي وژل شوي او 2 نور ژوندي نیول شوي دي. له دغو وسلوالو سره له امریکایي M4 او M14 عصري وسلو سربیره نور مهمات هم وو. په دې وسلواله نښته کې د ایراني ځواکونو 3 غړي ټپیان شوي دي. دا نښته وروسته له هغې ده چې څو ورځې وړاندې په سیستان او بلوچستان کې د ایراني پولیسو پر ګزمي برید کې 15 ایراني سرتیري ووژل شول. د دغه برید مسؤلیت جیش العدل وسلوال منلی و. دا په داسې مهال کې ده چې د جولای په پای کې د ایران پر زاهدان محکمې د جیش العدل وسلوال برید کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د افغانستان ازادي جبهې په تخار کې د طالبانو پر لومړي امنیتي حوزې برید کړی دی. دا برید وړمه شپه شوی چې له امله یې 2 طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. دا نه دي لیکل شوي چې د ازادي جبهې جنګیالیو ته په برید کې مرګ ژوبله اوښتې او که نه. په تخار کې طالب چارواکو هم تر اوسه د دغه برید په تړاو څه نه دي ویلي. ازادي جبهې په 12 میاشتو کې 225 طالبان وژلي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.